السلام علیکم. نن د سعودي عرب د بجلی په ټیسټینګ باندې زه دا ویډیو جوړوم. څنګه چې تاسو ته په دې دغه کې ښکاري سکرین باندې ملټي میټرو کې 229 398 397 نو دا موږ څنګه چک کوو چې یاره دا بجلی په کم تار کې راځي. دا 3 تاره بریکر ته لګېدلی او یو پاس بار ته لګېدلی. دلته کې 4 تاره راځي. دا ریډ یلو او بلو دا بریکر ته لګېدلی او بلیک تایر کې پاس بار ته لګېدلی. دا موږ چې چک کوو چې په دې کې څومره بجلی راځي. نو تاسو کتلی شئ. نو احتیاط کوئ او که ستاسو زما دا ویډیوګان خوښیږي او داسې نور معلوماتي ویډیوګان ګورئ نو زما چینل ځان سبسکرایب کړئ. تاسو ته انشاءالله معلوماتي ویډیوګان میلاویږي. دا د ټیلیکام یو سایټ دی نو په هغې کې زه دغه چک کوم. ما ورته د لیپټاپ دغه لګاوه چارجر نو په هغه وجه باندې ما اوله چک کړم هسې نه چېرته مسله جوړه کړي. نو داسې یو بلیک او یو بلو سره چې ما کله ټچ کړو نو دا 229 بجلی د دې نه جوړېده. دا 229 بجلی جوړوي. یعنې بلیک چې کوم دی دا ارت دی او باقي تارونه چې کوم دي نو دا پیز دي. نو پیز کې لکه 220 بجلی وس راځي. په هر یو پیز کې 220 بجلی راځي. که هغه ریډ دی که یلو دی او که بلو دی نو په دې کې 220 بجلی ده. مخکې به په دې کې په یو کې به 110 بجلی راتله. نو چې کله به مونږ یو بلو یو یلو ملګري کړو نو د هغې نه به 220 بجلی جوړه شوه. نه اوس چې کومه نوي کنیکشن دي نو هغه په دې طریقه دي. احتیاط کوئ چې چېرته تاسو خراب نه شي دنه. داسې ما یو یلو او یو بلو چک کړو نو هغې نه 398 بجلی جوړه شوه. یعنې 400 بجلی ته جوړه شوه. داسې پسې بل دغه چک کوم درته. تاسو هم اوله خپله بجلی چک کړئ چې یاره څومره ده. د هغې نه بعد تاسو خپل کنیکشن وکړئ چې تاسو د نقصان نه بچ شئ. داسې به ریډ او یلو چک کړو. چې په دې طریقه باندې دا 397 ښایي. نو مقصد دا شو چې زما خبرې مقصد دا دی چې یاره ټول اوس په هر یو لاین کې 220 بجلی ده. که د هغې سره ته ارت مزه ملګری کړې نو د هغې نه به 220 بجلی جوړه شي. او که ته ورسره بل یو پیز ملګری کړې نو د هغې نه به 400 جوړېږي. ویډیو دومره پورې وه. بله ویډیو کې به میلاویږي انشاءالله. والسلام.